صلات تسبیح ما خولې تاسو ته بار بار صرف مختصر به درته ویم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل تر ته حضرت عباس رضی الله عنه ته د ترو د حضور پاک مبارک ات محبت وسره د خپل تر سره د خلق محبت. یو ځل حضرت عباس رضی الله عنه راغی نو حضور پاک مبارک ته د بعضې ملګرو نه ګیله وکړه د الله رسول وي خلک زمونږ هغسې خیال نه ساتي. بعضې وخت د انسان په زړه کې چې خیال نه ګیله پیدا شي نو رسول الله مبارک په منبر باندې کېناسته او خلکو ته اعلان وکړو وی خلکه وی تاسو ته پته ده چې تره د پلار په ځای وي عم الرجل سن و ابیه د سړي تره پلار په ځای باندې وي چا چې زما تره خوشحاله کړه زه یې خوشحاله کړم چا چې زما تره خفه کړي ګوره زه یې خفه کړم او چې پیغمبر چا خوشحاله کړه نو الله یې خوشحاله کړو چې پیغمبر چا خفه کړه نو الله یې خفه کړه دا صفه خبره ده. پورې یو خبره یاده شوه یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اعلان وکړه د خلکو کورونه به جومات ته نو د کوټو د دروازو به جومات ته ناوې به جومات ته وي دغه ناوې جومات ته وي نو چې باران به وشو نو هغه جومات ته به اوبه راتلې نو حضرت عمر رضی الله عنه اعلان وکړو وی مهرباني وکړه ناوې بل طرف ته واړوئ ته اوبه راځي خلک مونځ کوي اوبه په جومات کې ولاړي ناوې مو بل خوا واړوئ نو خلکو ناوې بل طرف ته واړولې نو چې راغی د حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک د تره د هغه ناوه نه یې واړولې نو حضرت عمر صاحب له ما حکم وکړو او ټولو زما خبره ومنله او الله قرآن کې اعلان هم کوي که نه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله واولی الامر منکم چې د الله تابعداري به کې د الله د رسول به کې او د بادشاه به کې چې کوم اسلامي بادشاهي نو دا زما حکم تابعداري ونه شوه نو حضرت عمر صاحب سره یو لرګي و په هغې هغه ناوه واله نه ویې غورځوله وی دا ولې نه لر کړې دا ولې ناخوا کوي نو عباس رضی الله عنه ته چا ووایي چې ناوه خو یې درته په لرګي واله ویې غورځوله هغه وی دا ناوه رسول الله مبارک ماله په خپله لګ ما ځکه نه لر کول د حضرت عمر خبر په سر سترګو خو ما چې دا کوټه جوړوله او دا ناوه مې کله لګوله نو حضور پاک مبارک په خپله راوخته او خټه یې ولګوله او دې ناوې ته یې ولګوله دا ناوې راله په خپلو مبارکو لاس ویښودې وه دې ته مې نه وی چې عمر صاحب ته پته ولګېده وی عباسه تا ما ته وی ولې نه دا ما څه غلطي وکړه هغه ناوه چې حضور پاک په خپلو مبارکو لاسو هغې ته توپړې کړي دي او هغې ته بیا خټه یې ښودې ده او هغې یې لګولې ده دا ما نه څه غلطي وشوه وی راشه حضرت عباس دا واپس غلطي شوې ده نو وی دا وبه لګو واپس وی نه داسې نه که نه نو حضرت عمر صاحب ورته ټیټ شو ټیټه او حضرت عباس یې په خپلو اوږو د پاسه سور که او یې بره وخېجه دا ناوه واپس ولګوه دا ردې نه داسې کړي نو هغې عباس رضی الله عنه ته حضور پاک مبارک وفرمایل وی ای زما تره یا عمه تا ته یو تحفه نه درکو یو ډالۍ نه درکو یو بهترین شی درته نه ښیم داسې شی درته وښیمه چې که ستا ګناهونه د دریاب د زګ عمره الله بیا راته معاف کړي او ستا واړه او لوی او ستا پټ او ښکاره او زاړه او نوې ټول به راته خدای معاف کړي الله رسوله ولې نه ویښایه دا صلات تسبیح ورته وښوه نو بیا ورته حضور پاک مبارک وفرمایل وی که روزانه کولی شي نو روزانه روزانه نشي کولی هفته کې یو ځل که هفته کې یو ځل نشي کولی میاشت کې یو ځل که میاشت کې نشي کولی نو کال کې یو ځل او که کال کې نشي کولی په عمر کې خو یو ځل نو زمونږ رمضان کې تخصیص نشته په حدیثو کې خو مونږ رمضان کې خلکو د ځکه ښایو چې په رمضان کې د صلات تسبیح وکړو دا امر ثواب شو لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا کرته کړي ګورې په صحیح حدیث ثابت دی دیکھئے یو حدیث نه دا حدیث ناقدین او جارحین دا اغوینه دا روایت ثابت دی چاہتے کمزور دي نو بعض خلک په غیر ردونه کوي نه 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 مضبوط روایت دی په ډیرو سندونو باندې دا منقول دی د رسول الله صلی الله او د امت په هغه وخت نو څه پورې شروع دي طریقې دي ترمذی شریف کې یو طریقه خوې هغه دا ده چې سړی هغه طریقه لکه مشکله ده د عبد الله ابن مبارک
اکه کومه طریقه ده هغه مونږ خلکو ته ښایو هغه راته ووایم هغه یو پټې لږ به تاسو ته ګرانه شي دا اسانه ده دا دی چې 4 رکعاتو نفلو نیت به وتړئ 4 رکعات سړي چې څنګه نفل کوي نو چې کله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا اله غيرك وي نو 15 کرته به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وي روایت کې پکې لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم راغلی دی لیکن په اکثر روایتو کې دا یو ځل دې پکې وي حق دی ونه نوم پروا نشته سبحان الله اخره کې یو ځل پکې ویل شي نو خدا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یا اعوذ بالله وبسم الله وي قرات نمخ کې قرات وي نو د رکوع د تلو نمخ کې بل اسکرته وي خو شو لکه انزل سولسه انزش نو بیا چې رکوع ته لاړ شي لس به وي کله رکوع تسبیحات به مخ کې وي بهتره ده سده کله نه وي د رکوع تسبیحات د هغه په حسابيږي خو خیر د رکوع تسبیحات مخ کې وایا نو لزل به وي څو شو 15 نو چې د رکوع نه پاسه او سمع الله لمن حمدا او ربنا لك الحمد نو بیا به لزل وي په ولاړه څو شو 15 نو بیا به پړومبه سجده کې 15 وي نو 15 شو کنه نو چې دواړو سجدو په میانس کې کېنه لس کرته وي لس یو سجده کې لس دواړو سجدو میانس کې لس نو 15 شپېته شو نو په دویمه سجده کې لس نو څو شو 15 ویا نو چې بیا څنګه پاسې دویم رکعت تا نو په اول کې به 15 کرته وي بیا به بسم الله وي خپل قرات به شروع کې به یو مغزله طریقه ده نو دا په 4 رکعاتو کې 300 پوره کېږي حضور پاک مبارک وته خپل فرمایلو چې 300 ووي او کدی کې سړی خطا چې او سجده سهو کوي نو هغه کې بنوای او که یو ځای کې سړی نه ير شي لکه رکوع کې د نه ير شو نو ورپسې چې بل ځای هغه کې شلو وایا پرکن اول کې ير شو نو رکوع نه مخ کې لستی نو 15 او لس 15 پکې وایا او شمیره به پس نو بعض خلکو لاس کې تسبیح ته ضرورت نشته چې نت لاس ته تړلی نو دې ګوتې له زور ورکاوه کنه یو ګوتې له زور ورکاوه او چې په ولاړه باندې د رکوع نه مخکې وي دا لاسونه دي کندو سره جنګو دي زنګونونو سره نو یو ګوتې له زور ورکاوه په سجده پروته نو دا ګوتې په لاسو په ګوتې په ځمکه پرتی دي یو ګوتې له زور ورکاوه د اسانه طریقه ده نو صلات التسبیح او تویم دي چې تسبیحات دي پکې ښه نو دا به خیر ان شاء الله واکیږي هغه ټیمه کوي سار مانځنه پس او مازیګر مانځنه پس یې مکوي او نور خطو نور پریوتو د زوال وخت کې مکوي او باقی ار ټیم کول شي او زنانه تم دا بیان کې ښه کوي به ان شاء الله یو بل طریقې هم د حدیث کې او خدا له چې هغه لګ مشکله به دا تاسو ته لګا سان ده عبد الله ابن مبارک دا نقل کړی دا او ترمذی کې مشتا اب صلات تسبیح ان شاء الله العزیز وای دا روزي قیمتي کې ثوابونه پکې وګټه د الله ذکر پکې وکې درود شریف پکې وای د قران شریف تلاوت ډیر زیات ضروری دی ګورئ ځکه دا میاشت د نزول د قران ده نو د قران شریف تلاوت پکې پکاره چې موږ پکې د قران شریف تلاوت ډیر وکړو چې نور سند د سورته فاتحه ټول لورځي الله حمدونه دي قل هو الله احد ټول لورځي اپکې وای فضل خبرونه او غب شپونه څه جوړي نو دا پکې څوک پکې گیمونه کوي په دې موبایل باندې یو گیم ما ته چاوي زه خو په نه پويګم خو یو شی دې څه وته پب جی وته وای ټول خلک په غمخ ته کړی دي او ما ورېدلی چې هغه بیا څو پټو پټ ډزې کوي په بیت الله په کې ډزې کوي او په نور مقدس زینو په کې ډزې کوي اخو تبعید بیا او اسم دا گیمونه او دا سيزونه چې ډېر خلک پکې انتصار نه لګیا چې تر مازیګر پورې په دې گیمونو څه فائدہ را دنیا پکې څه فائدہ او د آخرت پکې څه فائدہ د خدای بندگانو هغه کارو کې چې د دنیا فائدہ آخرت ته پکې نه چې د دنیا خو دې پکې وي کړ او دا خدای آخرت د فائدې میاشته د آخرت د ګټې میاشته نو ان شاء الله العزیز که خیری د ما په دې خبرو داسې نه چې بس وویری او بس یېرې شي په دې ان شاء الله عمل کوو ښه ان شاء الله صلات تسبیح درود شریف او چې چا نه مور پلار خپي نن بزي او مور پلار برازي کوي او که راځه نشو بیا ورځه لکه توفه او سرزان سره ډالې وړه او مور پلار لور شي دعا وکړي الہ العالمین ته به موږ رحم و کرم وکړي د رمضان د میاشت به موږ په خیر او عافیت سره ته رسول کې د رمضان د میاشت برکات زموږ نصیب کې د قرنګ د مارونو د ګنا نه د دروغ او د غیبت نه ډېر خلک پکې پرهیز کوي او حضور پاک هم فرمایي الکذب والغیبة یفطران الصوم چې دروغ او غیبت روزه ماتوي
بلې بعضې زمونږ سلف وایي چې بلکل که چا دروغ و یا غیبت روجه دوړه شوه ختمه شوه. موږ اکثر علما وایي چې نه، د همدې حدیث کې یو جمله غلې ده چې روجه ماتوي نه خو د روجې برکت ختموي. تاسو خیال و زمارونو تاسو ته ما یو ټکې ویلی مې خوراک حلال دی، اوبه حلالې دي او د خپلې بیبي سره خواهشات او د هغې نه ستا پرهیز دی، حلالو نه پرهیز دی. نو چې کوم در باندې مستقل روجه شوه چې غیبت شو، دروغ شو، چغلي شوه، خو به یقینا دې ځان ساتئ چې حلال خدای وایي مه کوه، تعالی حلال دي د هغې نه دې پرهیز شو. نو حرام چې سړی کوي دا خو ډېر بېوقوف دی، ډېر قمقل دی. قیامت پر ورځ الله به ورته وایي چې د خدای ظالمه تا حلال بند کړي چې کوم څیز مخکې وروستو حلال وامې چې هغه مخکې وروستو هر وخت حرام و چې دروغ و غیبت و چغلي وه بغض و نو هغه دې بیا ولې کوو. نو روجه کې به د دې څیزونو نه زما وروڼو مکمل ځان ساتو، نو دا روجه به زمونږ قیمتي شي، دا روجه به برکتي شي. دومره د روجې لوی ثواب دی نو به مونږ حاصل. زما وروڼو یو خبره ذهن کې واچوئ، روجه هغه میاشت ده چې ته به په دې روجه کې ځان په الله بخې. بس لنډه خبره درته وکړم، دا د حضور پاک مبارک وینا ده. او که چېرته ځان دې په الله ونه بخل لوی تاوان کې راځي. د روجې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې د منبر په دې لومبۍ پوړی قدم کېښود، هغې به په درېیمه پوړی کېناستېدل. د حضور پاک د منبر درې پوړی وې، په درېیمه به هغې کېناستېدل. بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضور پاک او د احترام د وجې نه چې هغه په درېیمه نو زه به په دویمه کېنم، ادب احترام نه دی. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې نه ابوبکر په دویمه نو زه په دې لومبۍ پوړی کېنم، حضور پاک په درېیمه او په دویمه زه به د هغې احترام کوم، لاندې به کېنم. رضا نه برابر و چې د حضرت عثمان صاحب زمانه شو نو هغه درېیمې ته وخت، درېیمې ته به هر کیف په دې درې په لومبۍ پوړی چې قدم کېښود نو حضور پاک مبارک دا زمونږ د ټولو سننو روایت امونو کې سنن ورته وایي هغې کې شته. په دویمه پوړی قدم کېښود بیا وی آمین، او چې بیا په درېیمه پوړی قدم کېښود نو بیا وی آمین. یو روایت کې داسې دی، یو مختصر دی یو مفصل دی. هغې مفصل روایت کې داسې دی چې صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو اواز دعا ونه ریده او نه م څوک ولیدل آمین وایي. آمین خو خلک هغې وخت کې وایي چې یو سړی خیره وکړي یا دعا وکړي نو دی وی آمین. آمین معنا څه چې الله دا دعا قبوله کړي یا دا خیره چې چا کړې ده نو دا قبوله کړي. آمین عجیب دعوتي، خدای زما دا دعا قبوله کړي. نو نه م څوک ولیدل نه د چا دوا او تاسو آمین ووی. نو حضور پاک مبارک وفرمایل وی جبریل علیه السلام راغی، نو چې ما په لومبۍ پوړی باندې قدم کېښود نو حضرت جبریل علیه السلام یو دعا وکړه او ما هغې وفرمایل. دې ترتیب کې ګډوډېږم خو دا درې خبرې دي. هغې وفرمایل چې کوم انسان د هغه په مخ کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی پتا حضور پاک ته فرمایي د نوم ستا والی او دا بل سړی په درود شریف ونه وی نو دی خدای تباه کړي. رغم انفرت عنده، هغه انسان یا ذکرت عنده فی روایت چې ستا نوم د هغه مخکې واغېشتلی شي او دی په آمین ونه وی دی خدای هلاک کړي، تباه دي شي، دی خدای برباد کړي. اوس در حضور پاک مبارک نوم چې یو مجلس کې واغېشتی شي نو زموږ علما لیکي دی به په لومبي ځل وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله تعالی علیه وسلم وعلى آله چې څومره ته ویلی شي دا اختیار دی چې نوم واغېستی شي. او که په دې مجلس کې بار بار د حضور پاک نوم اغېستلی کېږي نو علما لیکي په لومبي ځل درود شریف واجب دی او په دویم ځل بیا چې زموږ یو لوی فقیه دی کرخي هر ځل واجب دی. خو خیر ساعات المجلس که ساعت واحده. حاصل د خبر پیغمبر مبارک نومونه دوه دي ښه، یو محمد احمد ټول وایي صلی الله علیه وسلم. نو چې دا نوم واغېشتی شي نو په لومبي ځل درود شریف واجب دی او چې بار بار اغېشتلی کېږي په دا مجلس کې بیا مستحب دی.
او که د پیغمبر مبارک صفت ذکر شي لکه رسول الله څوک وایي، نبی الله څوک وایي، نبی پاک، رسول پاک، نو درود شریف واجب نه دی خو مستحب دی، برکت یې دی. درود شریف زما وروڼو د رمضان میاشت ته ډېر ثواب لري. میاشتو په نسبت د رمضان په میاشت کې 1 ثواب زیات لري. ها 1 لکه 100 کرته درود شریف ووایي، 100 کرته د دومره ثواب وشو لکه د رمضان نه 1000 کرته درود شریف ویلی. 1000 ته ویلی شي. د خدای نیکبختو د لوټ میاشت ده، نو خلک وایي راشه پیکاوړې ګرانې خرڅ کړه د خلکو جیبونه لوټ کا. خلک دا معنا کوي شیدونه ګران خرڅ کړه د خلکو جیبونه به لوټ کې. د لوټ دا چې ثواب لوټ کا. د علاوه چې نور څومره دینونه والا دي ښه هغوی چې د عبادت ورځې راشي نو هغوی ریټ ارزان کړي. قانون دا دی بلکې بعضې ځایونو کې ګفټونه شروع شي او فری شروع شي او چا 30% ډسکاونټ او څوک 50% ډسکاونټ باقاعده په دکانونو یې لیکلي چې دا رعایت دی. دا نور کله چې په څو شی میلاوېده 10% بارزان میلاوي. ولې دا زموږ د عبادت میاشت ده. عیسایان وګورئ تاسو لندن امریکا نه ځان خبر کې نو هغوی هغه خپل ریټونه ډسکاونټ ته راولي. د عبادت میاشت ده. قسم په خدای که زموږ د روژې عمر برکتي میاشت د عبادت بله شته دی موږ ریټونه اوچت کړو. او بعضې خلک وایي مړه دې کې هر څه وځي راشه وباسه پکې هر څه پکې ګډم پکې وځي او ګندم پکې وځي هر څه پکې وځي هر څه دې ووتل خو قیامت په ورځ بیا دنه خدای بیا وباسي. ظلم به نه کوې مخلوق سره. ریټونه ولې ګرانه رزق د ریټ کې دی او که رزق الله سره دی لږه ګټه چې دی لږه کې خدای برکت ستا واچو. قسم دی دا د هغه ډېرو نښه ده چې برکت پکې دی. ګټه په رمضان کې حرام ګټې رمضان کې ظلم کې خلکو سره، په رمضان کې زیاتې کې خلکو سره، په رمضان کې ګډون کې څومره چې ثواب زیات دی هغه ګناه زیاته ده. څومره چې اجر زیات دی هغه په ګناه کې تاوان زیات دی. جمعات کې ثواب زیات دی ګناه پکې زیات. حرم مبارک کې ثواب زیات نو من یرید فیه بالحاد بالظلم نذقه من عذاب الیم که چا ګناه وکړ هغه له سزا هم سخته ده. دا خو قانون دی. د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ یا بعضې اوقات د عرفې ثوابونه پکې بعض اعمالو ثوابونه زیات دي نو ګناه هم پکې زیاته ده. د هغې ګناه وبال هم زیات دی. نو دا تاسو ټولو تجارت پیشه ملګرو ته او دکاندار ملګرو ته او ګاډۍ باندې چې څوک مال خرڅوي هغوی ته درخواست دی چې په روژه کې ګزاره وکړئ. مخلوق خدا سره ظلم مه کوئ او زیاتې مه کوئ. بالکل اوزي هر څه پکې اوزي په روژه کې. د هر چا په زړه کې یو مازدیګر کې هر سړی وایي چې کور ته مې دا غونډه لاس ګاډۍ یوړئ او دا غونډه ګاډۍ مې یوړې کور ته بیا خوړی نه شي. خو هغه حرص دی انسان په خوراک باندې مازدیګري کې راشي نو چې سر کې مونی بس هر څه پکې خرڅېږي. داسې به نه کوئ. پاک هم تاسو ته ما مخکې ویلي کم کوئ. او دویم دا دی چې ګزاره کوئ تاسو نو څه څوک په دې کې په رسول الله مبارک درود شریف زیات. درود شریف خو ډېرې فایدې دي. یو بهترینه فایده د درود شریف څه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. وی دا ما فرشتی دی مخصوص په دې مخ د ځمکه ګرځي هغوی چکر لګی. هغوی ته الله داسې یو علم ورکړی دی، هغوی ته داسې یو طریقه الله ورکړې ده چې کوم ځای درود شریف ویل کېږي نو هغوی ورته راشي نو ستا دا درود شریف په هغوی کاونټ کې وشمېري نو رسول الله مبارک ته ورسئ چې فلان کې د فلان کې دوی پتا دا د دومره درود شریف ویلي. دومره لویه خبره. من صلى علی عند قبری سمعته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د قبر خوا کې په ما څوک درود اورم. ومن صلى علی نائیا ابلغته. او چې څوک په ما درود شریف وایي دی لرې وي نو ما ته هغه د فرشتو په ذریعه رسولی کېږي. فرشتې باقاعده رسئ. زمارونو د درود شریف هغه فضیلت او هغه ثواب به یو طرف ته کا، لیکن چې د درود شریف د برکت نه تا درود شریف ووایې او د حضور پاک مخې ته یې فرشته ودرېږي او یې فلانکي د فلانکي زوی د تورنګزو کلي د عمرزو کلي د پېښور پتا نن 100 کرته درود ویلی دی. رښتیا ووایه حضور پاک به څونه خوشحاله.
بلکې چې کومې فرشتې دي حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما هغه څونه خوشحاله ولې په حضور پاک ولیکل. مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل درود شریف کې واقع لیکلی د ترغیب د پاره درته دا واقعات د ترغیب د خلکو کې رغبت پیدا شي. وی یو سړی په لاره باندې روانو حج لته پلار وسره دا پلار یې ناجوړه شو دی بیمار شو نو پخوا خو پیاده قافله وی قافله ته لاړه او دا پلار وزوی د قصیدې دی پلار ته غریب پاتې نو زما خو رسېدې نشم پلار مې ناجوړه دی بیمار دی نشم بوتلی نو یا که جوړ شو بله قافله کې به لاړ شم او که جوړ نشو نو واپس به صاحب من دا پلار یې ناجوړو قافله ته لاړه در د پلار خدمت کو ناګانه دا پلار یې مړ شو بیمار و غریب وفات شو چې وفات شو د په د پاسه صادر واچو او نږدې خوا کې کلی و کلي ته لاړ چې خلکو ته ویم چې زه خو مسافر یم او پلار مې مسافر دی او راشئ مهرباني وکړئ زما د دې پلار خدمت وکړئ. اوس خو به په فلان کفر کې به کم دی څوک مړ شو ملته به یې دفن کاو اولام به یې کفن دفن یې وکړي او جنازه راله وکړي او قبر وله وکنه دی لاړ هغه خلکو ته اعلان وکړو خلکو یې ډېره خلک کم ځای دی وی دی پلان کې هلکې یا دې ځای کې را سره پروت دی وی مونږ درلو هغې پلار ته پلار خو پلاري نو په مخ یې وله څادر اچولی نو چې څادر یې په مخ اچولی هغه څادر یې تیوچت کړو د پلار مخ یې د خر ګرځېدلی شکل یې بدل بس فورا د هغه څادر پې واپس ورغورځاو او دومره په ده هیبت راغی چې دی بېهوشه شو. خدای پاک او دا خلک به څه وایي چې ته مونږ د انسان جنازې له راولې که د خر را باندې خښې خر را باندې لمبه خر د قبر وباسو دا خو زمان بېعزتي ده او زما د پلارم بېعزتي ده. زما وروڼو الله په دې قادر قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض كيف نصرف الايات لقوم او اذا داسم کو چې بره در باندې عذاب راوله اوستي دی الله پاک ګلې راشي دا د بر عذاب دی کنه دا ډرون حملې او د جزونو نه چې دا کېږي دا د بر عذاب دی که نه دا باران او دا طوفان او دا واورې دا د بره نه عذاب دی که نه دا چې کله سیلاب راغی د باران او دا دنیا پلونه یې مات کړه دا د بره نه عذاب دی که نه من تحت ارجلکم زلزله به راشي ځمکې به وشلېږي یا دا خلک دا بمونه په ځمکه کې خښئ دماکې به شروع شي دا من تحت ارجلکم دی او یلبسکم شیعا به یو بل سره اختلاف دی یو ته بل ته دشمني به جوړه شي او بل به وجري عذابونه دي زمارونو د رسول الله مبارک باندې چې کله وي دا من فوقکم خدای وي دې نه خو زما امت ساته دې سره ټول تباه کېږي وی ښه دا به نه راځي اکا دوکا به راځي خو امت من حیث الامت په پې نه ختمېږي چې د لاندې نه عذاب وی الله د دې نه اعوذ بوجهکا ستا په مبارک ذات د دې نه امن نیسم زما امت دې نه بچ کوه اکا دوکا به راځي خو امت په پې نه ختمېږي او راځي حدیث کې امدا راځي وی زما په ګوره دا سوره ښه اکا دوکا به راځي ګورې او یلبسکم شیعا وی دا آسان دی خیر دی یو بل وجل دی سره امت نه ختمېږي خو یو عذاب خو به خامخا لیکن حدیث ته اوس وکېره رسول الله مبارک فرمایي وی زما په امت کې به یو څو عذابونه راځي من حیث العموم بني خو بعضې ځای کې به راځي ځکه د حضور پاک په دعا باندې د امت نه من حیث العموم چې په ټول امت یو شان راشي ابني خو بعضې ځای کې به راځي ابسي الله اقلی به ورېږي کاڼي به ورېږي په بعضې ملکونو کې کاڼي ورېږي کاڼي دا ثابت ده چې کاڼي به رانه ورېږي ګلی به ورېږي او بل به څه کېږي مسخن شکلونه به مسخ شي طالبان پکې څه تاویل هم کوي لیکن ظاهري شکلونه به مسخ شي مسخ دا دی چې د انسان دا شکل به داسې ښکاري چې مړه لکه دا شکله غوندې دی دا خو ټیک ټاک وایي چې بوډا شو دا شکل او یا به شکل د څاروي په شانتې شي د بیزو په شان به شي ولې پخوانو امتونو کې الله نه دي کړی خو اکا دوکا کېږي دا د رسول الله مبارک حدیث دی د بره نه او ځمکه به وشلېږي ما د تېر وتم ځمکه به وشلېږي زلزله به وشي لکه د مانسیرۍ علاقه کې چې سموده مخکې راغلی و او مسخه به راشي او قذفون د بره نه به ګلی او د باران او د ډرون حملو په شکل کې راځي او دا به کله راځي کله راځي
رسول الله مبارک فرمایي دا به هغه زمانه کې راځي چې د سروت سامان زیات شي او دمې او دمتوب او ګډاګانې زیاتې شي. وایه که نو زیاتې دي که نه دي زیاتې؟ پخوا خو به سینماګانې په پېښور کې خلک به تلل او ما ته یاد دي بعضې کسان د دې سینما د کتو د فلم د کتو بلد وو نو ماسخوتن ناوخته به یې فلم وکتل اتل به په سر به څادر اچولو چې څوک مې ونه ویني او خلکو به پېغور ورکوه د پلار فلم ګوري او سینما له ځي. هغه سینما نن د هر چا کور ته دننه را رسېدلې کور ته نه مړه ټي وي به کور لګېدلې و موږ به ویل که دا ټي ویګان مات کې ختم کې او دا ډیشونه ختم کې ابه کور کې یو لګېدلی و چې سړی به کور کې نو ښځو به کته او چې ښځې به کور کې وې نو سړو نه وې نو ښځو سړو به کته یو بل مخکې به هم نه کته. اوس جینۍ سره ځان له اچ موبایل دی ولک سره ځان له دی هغه ځان له فلم ګوري دی ځان له فلم ګوري ځان له د ښځو تصویرونه ګوري جینۍ ځان له د هلکانو تصویرونه ګوري او ګندونه پې ګوري. سینما او فلم او د سروت سامان او د ګډا سامان کور ته او د هر چا جیب ته راغی که رانغی. رسول الله مبارک فرمایي د قیامت په نښو کې دا نښه ده اشراط الساعه د قیامت په وړو نښو کې ده او دې نه پس به یو سور باد راځي انتظار کوئ او دې نه پس به د خلکو شکلونه بدلېږي انتظار کوئ. الله خو قادر دی په دې تاته په رمضان کې چې څومره ملګري یې دا موبایل د ښه دپاره استعمال کوي ګناه دپاره مه استعمالوئ. دا علماو بیانونه پې واورئ نعتونه پې واورئ تلاوت د قرآن شریف پې واورئ بیا په رمضان کې ته فلم ګورئ په رمضان کې ته په دې باندې بیا بدعملي ګورئ. الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي الله دې هغه شکل بدل شو دې پرېوت بېهوشه چې کله بېهوشه پرېوته دې په دې بېهوشۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویني ملګري ورسره دي هلک ته وایي چې ولې بچې خپی ولې برخوردار څه چل دی خپی وایي دغسې پلار مې مړ شو په سفر کې حج روانو او شکل یې د خر ګرځېدلی دی. رسول الله مبارک ورته په هغه بېهوشۍ حالت کې وایي کوم دی وایي دا دی وایي مخ دې کولو که مخ یې کولو که نبي علیه السلام مبارک په لاس راخ که شکل یې خشته شو او انسان په شان شو واپس د پلار شکل او د هغې نه ښکلې شو دی چې نبي علیه السلام الله رسوله دا خو ډېر لوی احسان تا موږ سره وکړه خو زما پلار د بېعزتۍ نه بچ شو دا خو تاسو څه خبر شوئ دې ټکي ته غوږ کېږدئ دا ګورې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی تاسو څه خبر شوئ وی ستا د پلار به روزانه دا ډېر بدعمل او ستا پلار ګناهګار نو خدای پاک ولې دا یو سزا ورکړه رسوا کوي خدای کله کله خو ده به روزانه درود شریف وی ما ته به ماښام هغه درود شریف فرشتو را رسول نن د ده درود شریف راونه رسېدل نو ما هغه فرشتو ته وی چېرې د فلان درود راتلل او نن یې راونه رسېدل دا ولې وی هغې راته وی چې هغه خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی چې مدد یې وکړې مې ما ته څه محتاجه دی وی شکل یې د ګناه د وجې نه بدل شوی دی مدد یې وکړه نو زه راغلم هغه مدد مې ورسره وکړه دې ته د رسول الله مبارک معجزه وایي ښه څه ورته وایي معجزه هغه ته وایي چې د عام عادت او عرف نه برخلاف د پیغمبر مبارک نه داسې یو کار صادر شي چې عقل یې نه مني په ژوند هم دی او د وفات نه پس هم دا معجزات شته زما د درود شریف برکت چې دې راویښ شوی کتل پلار یې واپس سم شوی مخکې نه هم خشته شوی او رڼا یې کوله نو درود شریف کې ډېر زیات برکت دی او فضیلت دی په دې رمضان نو کم از کم یو 200 پیرې 1500 ما ته مخکې ورځو کې یو سړي ټلیفون وکړو وایي زه شواروز کې 15000 کرته درود شریف وایم څومره یو بل ټلیفون وکړو زه 10000 کرته وایم 10 سره څنګه وی وایي تا را مې اورېدلي دي مختصر درود هغه وایم کوم یو وایي وصلی الله علی النبي الامي صلی الله علی النبي الامي مختصر درود صلی الله علی النبي الامي تاسو وایئ یو ځل وصلی الله علی النبي الامي مختصر درود شریف دا خو په یو ساعت کې بلا ویلې کېږي او که درود ابراهیمي وایي چې دا کوم مانځه کې دی اللهم صل ځان له درود دی ځان له درود دی دا کې دا خو ډېر ښه شو عالم پکې راغلل اولاد هم راغلل
نور درود شریف چې کوم کې اللهم صل لفظ دی بل دا درود شریف دی. رمضان کې خامخا په دې الفاظو باندې عمل شروع. درود شریف ډیر زیات فضایل دي. اوبه چې بل وخت په درود شریف مستقل جمعه بیان درته وکم ان شاء الله. خو دلته کې به صرف دومره ځان پې کې چې رمضان مبارک میاشت ده نو مې درود شریف پر رسول الله مبارک ټول وایي. ها دا خام الله وینو ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله وی زبم په دا الله غ درود شریف دا خدای رحمتونه زما فرشتي وای نو تاسو مر باندې درود وای. حضور پاک فرما چې څوک درود نه وای نو جبرئیل علیہ السلام سوې وی دې خدای هلاک کی ما وی امین. واه واه د پیغمبر مبارک نوم واغښتل څوک درود نه وي تبعی ده صاحب. وی پدوی ما پاولای چې مکل خپکه خاودا نو جبرئیل علیہ السلام سوې وی چې چا مور او پلار جمع دی یا دواړه یا یو او دې دا غوي دومره خدمت اونکی چې ځان په جنت ته ورسوي. داسې خدمت به کوي چې د مور او پلار په ذریعه ځان جنت ته ورسوي او که داسې ونه کړل دی د خدای هلاک کي ما وی امین. او ټینګ شي خیره چا کړې ده جبرئیل علیہ السلام. جبرئیل علیہ السلام په ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته ده چې قرآن یې راوړی دی او پیغمبرانو ته به وحی راوړه. ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته جبرئیل علیہ السلام دی. جبرئیل علیہ السلام خیره کړی ده ماشاءالله او امین په چا ویلې دی حضور پاک. نو چې پیغمبر مبارک په یو شي امین وای وایا نو دې کې د نه قبلېدو څه کېدی شي دعا چا کړې ده خیر امین په چا ویلې دی. نو د مور او پلار چې د چاړې کوي نو خدمت وکوي هغې به خوشحاله وی او که د نه خبل علی الغرق او تباه شوې برباد شوې نه به خفه کوی مور پلار. ډېر خلک وایي یاره زما پلار دی او کنځل کوي دی وخت ورسېږي بیا به ته هم کنځل کوي. زما پلار دی نو څه ورسره وکړو زیاتې کوي. زما پلار دی نو دا څه کوي مړه دوڼی دی راوه نو مور او پلار سپک شو. د ښځې خپل حق دی ګورې دا م یاد وساتئ. بعضې خلک دلته هم غلطي کوي. دا حقوق دي د ښځې خپل حق دی. د مور او پلار دپاره به ښځه ناز ښځې ته هم سپی په نظر نه ګورئ. الله خو ویني که نه ستا هم خور شته که نه ستا هم لور شته ستا هم څوک شته هغه به بیا البدل هغې نه وباسي. لیکن د ښځې دپاره به مور او پلار هم نه پرېږدي. مور او پلار احترام به کوي قدر به کوي عزت به کوي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رسول الله مبارک فرمائے او دوا چې الله یو وخت د ماشوم په باندې مور او پلار ډېر رحم کړی دی. الله اوس دې قابل رحم دی ته پې رحم وکړې دعا وله وکړه. کنځل کوي غریب کنه سترګې کمزورې نه دي موږ سترګو ته چشمې اچولې دي. غوږونه کمزورې نه دي هغه شی واچوي ګلسون ماشین. خوله کمزورې نه ده غاښونه نشته حروف سم نشي ویلی. خپې کمزورې نه دي بې کونټی نشي ګرځېدی. زړه کمزورې ډاکټر وایي. نو چې څنګه ظاهري وجود کمزوري کېږي دماغ هم کمزوري کېږي کنه. غصه ورځي بنده په معمولي خبره غصه ورځي بې ځایه به غصه وکړي. خانده وته مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده. سړی زوی سره ناست و دا بوډا دی او دا زوی هلک دی نو د پلار دی زوی ته بابا دا څه دي په دیوال یو قارغه ناست و ورته ویې قارغه دی. نو بیا ورته وایي بابا څه دي نه بچی دا څه دي دا پلار ورته وایي وی قارغه دی. بیا ورته وایي بچی څه دي وی قارغه دی. بچی څه دي وی قارغه دی که نه هسې غصه شو ورته. بیا ورته وایي بچی څه دي وایي په سترګو ړوند دی شل دله خو مې راته وایي قارغه دی که نه. پلار ورته وایي ستا نه مخکې ما لیدي و چې قارغه دی خو چې ما ورته دلته کېناستو نو یو خبره مې را یاده شوه. دقسې ته زما په غېږ کې وې او یو قارغه په دې دیوال کېناسته را یاده شوه. نو تا ما ته بابا څه دي ما وی قارغه دی. تا وی څه دي مې قارغه دی. تا وی ها مې قارغه دی. تا وی څه دي مې قارغه دی. چې څومره تا تپوس کو ما به دې خوله ښکلوله او مې چې ته زیات تپوسونه وکې ما به دې خوله ښکلوله او که نن مې د درېیم څلورم نه درته خبره زیاتوله نو کوتک ته دې ګوتې کولې. هلکه داسې ده که نه ده
بچی چې خبرې کوي نو دا پلار ورته دا خوله خپل کړي. نوسې وایي بچي نه خو بیا نوسې ډېر ګراني، بچي خو لا پرېږده نوسې بیا نوسي نه سوي او بیا د هغې نه ګراني. نو چې خبرې کوي نو بنده وایي چې دا خوله مې وله ښکل کړې، وایي داسې که نه وایي. او پلار توبه بس دا ګډې وډې وایي، دا نه پوهېږي اوس دا د دماغ کار نه کوي. د بې غیرته بچیه دماغ کار نه کوي. ستا دماغ کار کوي چې پلار پسې سپکې وي، ستا دماغ کار کوي چې ته د خدای او د رسول د خبرو مخالفت کوي، ستا دماغ کار کوي یاد وساته چې پلار سره دې څنګه وکړل زما قسم په خدای هغسې به راسره کېږي، قسم مې راته وخوړ. دا زمونږ فقهاو لیکلي، د حدیثو شارحینو لیکلي او دا تجربې سره درته ویل. غالب ګمان مې راته ووی د باباجي زمونږ خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه، هغه نه مې اورېدلي دي. وی دې جومات کې به هغه مونځ کو او دا دې زمونږ په دې بادرخیلو کندي کې کور وی راتلم وی په دې لاره کې یو سړي پلار را پرځولی او لته به یې ورکوله. الله باور وکړه چې دا ته مې اورېدلي او ډېرو به ته دا دې مشرانو اورېدلي او لته به یې ورکوله. ورته وایي ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی پسینه والا وی ناستو او لته به ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی. وی زه رالم وی ما هغه زوی ته پاسو خوارشه پلار دی بړه دی. وی پلار یې ما ته وی چې مولوي صاحب ودرېده دقه چارې را سره وکړو. وی ما ورته پلان کي هغه سړی م زه پېژنم، هغه زوی م پېژنم، هغه نیکې م پېژنم او بدره چې دی نومه ده. وی ما ورته چې یاد دي پلان کیه دقسې منزله روان وم چې دا په کوم ځای دې زوی را پرځولی په دقه ځای تا خپل پلار را پرځولی په دقه ځای یو لیش ځای فرق نو. او تا ورته نه وي چې ارمان دې پلار مې ګنې غټ دلی ویلي دي که نه. دا به مولوي صاحب زمونږ وایي په خپلو غوږونو او سترګو مې لیدلي دي چې په کوم ځای د پلار را پرځولی په هغه ځای دې خپل زوی را پرځو او چې په کوم هغه ورته پسینه دیم پسینه ناست چې هغه ورته څه واقع ورته وي نه پاتې کېږي بدل. دا به وځي دا مه وایه چې زه خو دې وخت کې په هینډ تینډ کې یم او زه خو بس ځوان یم او زه به د ښځې مخکې پلار سپک کم او مور به سپکه کم. دا ټیم به پته راځي دا چل به راسره کېږي که ونه شو بیا راشه که جمدې هم په دې مخ مې لاړې وتو که او مور پلار سره خلک خو مور خو بیا پرېږده خیره نن سبا بوډای شو که لوښي د لینځي خو بس مور ده او که لوښي لینځي بیا خبره ختم. که جامې د لینځي او کټوی د له پخوي نو مور ده او که دا کارونه نه کوي نو هېڅ هم نه ده. بیا بعضې خلکو نه اورم چې زما پلار ته دا وکړه، بعضې خلکو نه اورم چې زما مور ته دا وکړه. دا ښه خلک کوم دی په خپله یو انسان دا هم درته خپل نوم نه علم ما یو مور به یې واله او ډېره زیاته به یې واله او داسې به یې واله چې په دې ځمکه به یې راوغورځولې په ځمکه. ما ورسره بیا خبرې بندې کړې وې نو ما ته یو سړي بیا ووایي هغه سړی یو جمدیر او بل مړ دی، مور هم مړه ده هغه بچی هم مړ دی، مور هم مړه ده بچی هم مړ دی او یو ګواه شته او یو ګواه اوس هم شته. ما ته مولوي صاحب د پلانکي تپوس ته کړې بوډۍ مور خو دې راسته درګړي تلې ده او ظالم به راغوښتل او هغه نوې تماشا وکړه که نه مې سو لیوني سپي چې چلی وی د خېټې نه یې د کوتري چینګار راوځي. دې به زه بیان کوم د مور او پلار په حقوقو خیر دا مې مختصر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دویمه پوړۍ باندې پکې خو جبریل علیه السلام وی الله چې د چا مور او پلار وي دې به قدر کې خدمت وکړي ځان به په جنت ته رسوي او که داسې خدمت یې ونه کړو خدای دې هلاک کړي. رسول الله مبارک په امین ویلي بل چا نه حضور پرونه چې څومره دلته ناست د مور او پلار قدر وکوي وایي به که نه جمدي وي د چا مور پلار که یوې قدر که ته خفه یې راځی کې لاړ شی والا. ما ته یو ځل یو سړي وي پلار رانه خفه دی ما سره په جرګه لاړ شي. په پلارانو څوک جرګې نه کوي قمقله جرګه کې خبره روانېږي زه به هغه ته وایم نه ابوجي دا کړي دي نو بیا به تا ته وایم ته نه دا دي دا روانېږي ورشه په خپله او د هغې کې ورسره د مینې سر کېده او بابا معافي غواړم ابه د یو څپېړه دوه ووایي یو درې نوم م راکړه ابه وایي تا دا کړي دي بس خو غلطي مې کړې معافي غواړم یاره که معافي نه کړې وایي ډېرې جرګې مې پرې وکړې ستا نه بغیر نه کېږي مې ته ما په دې فارموله عمل وکړه سبا راغې ما ته مولوي صاحب خو بل شان وه خلق مې لېږل نه یې معاف کړم خو چې ورغلم او غېږ کې مو ته سر کېښود
او یم را سره په جړا شو زم جړا شم وی روچته کړم په مخې دواړو طرف ته ښکل کړم واه واه دا زړه افسوس دا دی چې څوک دې ته نه ګوري چې زما بچی شته زما ورسره څونه مینه ده دې ته څوک نه ګوري چې زما دا بچی د ماشوم لویم په څومره سختۍ لویږي او په څومره خوارۍ لویږي نو ما زم بل چا لوی کړی یم که نه ما سره بل چا خواري کړې ده ما سره بل چا محنت کړی دی که نه داسې لوی خو ته نه راغلي دنیا ته لوی مسله دلته یو مسله دلته جوړیږي ادا چې د ښځې او د مور میانس کې بعضې وخت کې جنجال راشي بعضې قمقل د ښځې په طرف شي نو مور سپکه کي بعضې د مور په طرف شي قمقل نو ښځې بېعزته کي نه داسې به نه کي الحقوق دي ته به بینه بین اوسېږې داسې طریقه به کې جوړه راوله اتفاق راوله اختلاف مه پیدا کوه نه یو خوا پوره او نه بل خوا پوره د دواړو خیال ساته قدر کوه او که جوړه نه راځي بیا بیا لکه ښځه د ښځې بیالول در باندې حق دي د خدای په نس بیل کور ورکول حق دي در باندې په شریعت کې شامي وګوره عالمګیري وګوره دا نه لکه دا ښځه ستا د مور او پلار د حقوق ذریعه ګرځي دا ښځه نافرمانه ده د شریعت خلاف کوي بیا به طلاق هم ورکولی شي رسول الله مبارک فرمایي که مور پلار ته وي طلاق ورکړه طلاق هم ورکولی شي په هغه صورت کې ورکولی شي چې دا ښځه ستا د مور او پلار نه د عقیدو ذریعه ګرځي د شریعت خلاف کار کوي مور او پلار درته سپکوي بیا هغه بیل صورتونه دي داسې به نه کوي کنه مور او پلار خپوي څه چل وکوي لکه رضا کوه که نه او که د چا نه قبر ته خپتلی بیا به څه کوي او دا کېدی شي قبر لی ځای علماء لیکلي دي قبر لی ځای قبر له تلاوت کوئ ثواب وربخئ 2 رکعته نفل کوئ ثواب وربخئ ذکر وکئ ثواب وربخئ نیکي وکئ ثواب وربخئ نو علما لیکي د مرګ نه پس بیا سره خدای راضي کړي دې وخت کې هغوی محتاج دي نیکو ته که نیکي دې وکړه ورو دې به خلق خدای به دې معاف کړي دریم څه دي وایي په درېیمه پوړۍ چې کېناستم نو جبریل علیه السلام سو فرمایل وی هغه انسان چې په هغه د رمضان میاشت راله دومره عبادت اونکه چې ځان پاله او بخیرې دې خدای هلاک کړي مې چې امین وایه اوس څونه عبادت به کوې دونه به کوې چې ځان په خدای وبخې دونه به کوې او یوازې عام عبادت نه دونه به کوې او که دومره عبادت دې اونکه چې ځان په خدای وبخې نو خیره چا کړې ده حضرت جبریل علیه السلام آمین پہ چا ویلے دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او خیره کم دے شوی دا پا جماعت کې د پیغمبر مبارک پا منبر شوی دا ماشاءاللہ خبر ده مسجد نبوی کی شوی دا پا منبر الرسول دا حضور پاک پا منبر شوی دا او مقدس شخصیت خیره کړی ده او مقدس شخصیت په آمین ویلی دی اوس هم خوښه خپله ده داسې عبادت به کوې چې ځان په الله وبخې ځکه خو د ته نه وکې پکې الحمدلله زه خو ډېر خوشحاله شم چې ډېرو جوماتونو کې په رمضان کې تراویح کې ختمونه شروع دي الحمدلله او چې کم کې نه دي شروع کې پکې حافظان الحمدلله ډېر دي او قاریان خو پخوا زمونږ په کلي کې ما ته یاد دي 2 حافظان زما د یادو یو حافظ حبیب الرحمن صاحب الله دې مغفرت نصیب کی او یو حافظ اسرائیل حافظ صاحب تاویل ترزوی عبدالرب مولوی صاحب مولانا عبدالرب صاحب دیرور الله دې مغفرت نصیب کی دا 2 نمبر به پینو بیا د جوړې حافظ صاحب بابا جی زموږ شاګردو هغه به دلته ختمونه کول اوس دومره حافظان دي د خدای پاک فضل او کرم دی چې زه په خپل کلي کې حافظان نه شم شمېرلی الحمدلله هر کلي کې شکر دی حافظان ډېر دي نو فایده ترې والی کړ نو دروازې م خوب او د شپې م خوبونه هر ټیم خوبونه عبادت وکړئ ښه تهجد پکې خامخا وکړئ بل عبادت دی پکې وکړئ چې هغې ته صلات تسبیح ویلې کېږي